نو الف لام میم کې بدا معنی کوي چې الله او د الله رسول هر واحد خپوهيږي کچاویل رسول الله ور سره ولې یادې ناغه ته مشکات راواړه وا اول جلد صفحه نمبر 37 کتاب العلم فی فضیلته وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا تاسو پوهیږئ چې ډیر جود او کرم ولا څوک دی قالوا الله ورسوله اعلم صحابه ورته سوي الله او د الله رسول خپوهیږي مشکات صفحه نمبر 12 او 13 کې مدغه راغلیو او مشکات شریف اول جلد صفحه نمبر 89 املیکا وعن النعمان ابن مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان ابن مرة تابعی دی هغه د نبی له سلام نه روایت کوي قال ما ترون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل ان تنزل فيهم الحدود نبی له سلام وی د غل د شراب سکون کی د زناکار باره کې سوای خدا د هغه خبره و چې دی باره کې سنازل نو قالوا الله ورسوله اعلم صحابه جواب ورکړي الله او د الله رسول خپوهیږي خوش صفحه نمبر 201 اول جلدان سره ولیکي مشکات صفحه نمبر 201 صفحه نمبر 201 او جلد نمبر 1 وان ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ویلیا ابو المنذر دا د ابی ابن کعب کنیه ده و ابو المنذر اتدری آیت پوهیږي ایو آیت من کتاب الله تعالی معک اعظم چې د الله تعالی د کتاب کم آیت دتا سره ډیر غټ دی قلت الله ورسوله اعلم ما ورتویل الله او د الله رسول هر واحد خپوهیږي صفحه نمبر 251 مولی کئی اول جلد صفحه نمبر 251 اول جلد صفحه نمبر 251 الفصل الاول کتاب المناسک فی خطبة یوم النحر عن ابی بکرتا قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر دا غټ اختر په ورځ رسول الله مبارک مونږ ته خطبه ویله قال ان الزمان قد استدار كهيئته زمانه واپس راتو شو گردش وک پشان د هيئت اغا يوم خلق الله السماوات والارض السنه قال 12 شهر دولس میاشتې دي منها پدې کې 4 حرم سلور د حرمت دي ثلاث متواليات درې ور کلان دي باندې دي شوال ذوالقعده او ذوالحجه ایو ور کې ځان لده چې غره رجب دي نه ذوالقعده او ذوالحجه او محرم پوښتل کنا درې لاندې باندې دي او دغه یو څه دی لکه هغه ته ځان لده ذوالقعده او ذوالحجه او محرم دا غلاندې باندې ورجب مدر الذي بین جمادى و شعبان او بل هغه رجب چې هغه د جمادى الثانی او د شعبان منځ کې دی هغه ځان لده قال او نبی له سلام خطبه کې وای ايو شهر هذا دا کوم میاشت قلنا الله ورسوله اعلم مونږ سوي صحابه سوي مونږ ورته ویل الله او د الله رسول خپوهیږي چې دا کوم شی علم نه لري تاسو د دې علم لري نو د صحابه سره به چې دا کوم شی علم نو سوي ویل الله او د الله رسول په خپوهیږي نو تاسو به سوي الله او د الله رسول په خپوهیږي کچاویل دا رسول الله ور سره ولې ذکر کې ورته وی د رسول الله دشمنه دا به صحابه ذکر کولو کنه او د سیم نو چې الله ورسوله اعلمان ګور اعلمور وړي په اعتبار د مذکور په دې عالمو کې چې هو ضمیر دی هر واحد ته راځي کوي الله ورسوله اعلم
الله او د الله رسول هر واحد هر یو خپويږي چې خبره خټینګه درته وکي الګه پويږي کنه پويږي وی دا خدای صفت د علم د پیغمبر ته ور کړي په صفت د علم کې ور سره شریکي الله ورسول علم کې وسه ترجمه کې ما تو کنه دا دومره خبيث قوم دی کله کله بدرته وای چې یره دا پښتانه وای کنه چې ذا الله رسول ملشا الله رسول ملشا وی دا رسول ور سره ذکر کوي وی دا شرکی الفاظ دی وی دا ټیک نه دي پوښولې نو ګور عمل دا د ملګری مخفف دی ورسېدلې تراواله دا تحفة المعیره کوس کا مل دس مخفف دی د مولا او د ملګری قران کریم سوې انما وليكم الله ورسوله انما وليكم الله ورسوله استاسو دوست او استاسو مددگار الله هم دی او رسول الله هم دی سورته مائده 55 ښا سورته مائده 55 انما وليكم الله ورسوله استاسو دوست او مددگار الله هم دی او رسول الله هم دی نو کته جزاء الله رسول ملشا هغه زمونږ عمل او مددګاران دواړه دي کنه قران ویلي دي پدې کې شرک د کم زینه راغی او مونږ کو حیران بیا د دیوبندي علماء د بازي د دیوبندي علماء په دې خبرو باندې او چې هغه دا خبره کوي چې کچا دا وې چې الله او رسول ملشا نو دا شرک راځي پدې کې نو مونږ ورته وایو چې تاسو کتابونه د علماء دیوبند وګوري هغه وی شرک پدې کې نه راځي ښا نبی علیہ السلام سوی من کنت مولاه فعلی مولاه رواه الترمذی زه چې د چا دوست ما چې څوک مولا غنی حضرت علی کرم الله وجهه مولا او دوست بغنی نو کسو کوئی الله رسول لملشا نو دا څه غلط الفاظ نه دي صحیح الفاظ دي پتریال زای کې د الله تعالی د اسم شریف سره قران کریم کې د نبی رسول الله والسلام اسم شریف په کلمه د عطف ذکر دی اطیع الله والرسول اذا قضى الله ورسوله خبره باندې پیږي کنه اذا قضى الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة ان یک څنګه راځي دا غازی کې دغه شاته د کتابونه ګوري د المنغه دور مندود پروت دغه راوله جړ غوندي ته مالاسته ګوره بیا د تخکای المړی کې دنه الدر المندود دا غرو باسه دلته خو بل جیل نشته چرته دا ډیر جلدونه دي کې ما د الفاظ روح کیو د مددګارۍ او د کارسازۍ او د حاجت روایت چې د دیوبند علماء دغه تصریحات او وضاحتونه کړی دي او نن سبا د عملګری نه مني نونیس دا دی دا ورخه دا دی روته دا ولي کوي نو رچت کا دا ځان سره ولي کوي پکاريږي مخه ذا الله رسول ملشا مونږ ته الله او د الله رسول کافی دی پوښوي دا الدر المندود شپغم جلد الدر المندود شپغم جلد د چا دی شرح د سنن ابي داود دا د مولانا محمد عقیل صاحب مولانا محمد عقیل صاحب دا څوک دی تلمیذ رشید د شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب دا علامه زکریا صاحب شاګرد دی ښا صفحه نمبر اولی کوي 41 سویمه صفحه 41 صفحه باب صفت النبیز کی دا حدیث راوڑے باب صفت النبیز
او دې حواله ورکی پچا باندې بذل باندې بذل المجهود باندې. حواله پچا ورکی بذل المجهود د خلیل احمد سہانپوری باندې. او چې هغه کې د مسند احمد په حواله یو حدیث راوړی. اس کی شرح میں بذل المجہود میں لکھا ہے مسند احمد کی روایت کے حوالے سے کہ فیروز دیلمی جو کہ یمنی ہے، یہ اور ان کی قوم جب اسلام لے آئی تو ان کی قوم نے ایک جماعت بطور وفد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی، جس میں فیروز دیلمی بھی شامل تھے، جنہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اسلام کی خبر دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول فرمایا. اس موقع پر اس وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جو یہاں کی کتاب میں مذکور ہے، یعنی کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اور یہ کہ ہم اسلام لا چکے ہیں. اب ہم آپ سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ اب ہمارا ولی یعنی دوست و یار و مددگار کون ہے؟ اس زمونگ ولی دوست و مددگار اور ملبسو کی. تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا اللہ و رسولہ، ستاسو یار مل مددگار دا با اللہ و دا اللہ رسول وی. تو اس پر انہوں نے عرض کیا حسبنا و ردوینا، مونگ تا اللہ و دا اللہ رسول مددگار کافی دے، مونگ پہ راضی. ابو داود شرح شپږم جلد 41 صفحہ روایت 4 وڑے د علماء دیوبند د علامہ زکریا صاحب شاگرد رشید تلمیذ رشید محمد عقیل راوړي. اوس دا خبره کول چې رچا طویل ذا الله رسول ملګری شه، ذا الله رسول مل شه، ذا الله رسول مددگار شه، دې ته کفر وایي، دې ته شرک وایي. نو بدبخت د ابو داود دی روایت سره بس کې په وړه خبره بس شرک او شرک. دومره غټ مفتی به تیز به په ډبلی نه ماتیږي او هغه هم را پاسې وي دا خبرې چې دا خزي کوي دا ټیک خبره نه ده، دا وی صحیح خبره نه ده. اوریدلیم دې کنه لګا هاي 43 ځای قران کریم کې د رسول الله نامه د نبی له سلام د اسم شریف سره یو ځای راغلی. ورفعنا لك ذکرک باندې د قاضی یا شفا او ګورا نور د نبی له سلام د سیرت کتابونو ګورا باری تعالی ورته وی اذا ذکرت معیا، چې کله زما ذکر کیږي ستا ذکر برا سره سم کیږي. الله د ځان سره په خپل یو ځای کړي دی لا اله الا الله محمد رسول الله. پوښلې کنه او دې د الله نه جدا کړي نو دې ته د سورۃ النساء 150 آیات تاسو لګراوړوي په دې خپل سترګې وګورئ. سورۃ النساء شپږم سپاره اوله پاڼه راوړوي چې درته دا خلک معلوم شي چې دا څوک دي. ښا ان الذين بشکا کسان یکفرون بالله چې کفر کوي په الله او رسوله او د الله پر رسول او یریدون دی اراده لري ان یفرقوا چې تفریقه او جداواله راولي بین الله و رسوله، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. یا اللہ مدد اور د نبی علیہ السلام اسم توران کو یا عملی کو صرف یا اللہ مدد اور باقی سب شرک و بدعت. او مخلوق باندې ایمان او یقین لرم دا ان لرم، خالق باندې لرم او مخلوق نه کټ کوم. نو سوي ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض. پدې روح البیان لیکلي د سوي چې په الله ایمان او یقین لرم ونکفر ببعض او مخلوق او رسول باندې نه لرم. ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، د دې منځ کې د جبریت او لار پیدا کړي. اولئک هم الکافرون حقا، الله وی ګوره دا پرشتیا کافران دي. دا څنګه کافران دي؟ پرشتیا کافران دي. دا د غب شپ کتاب نه دی، انه لقول فصل وما هو دا غب کتاب نه دی. ګوره په دا چې کوم خبره کوي غب نه لګي. الله وی دا حزل نه دی، غب نه دی، دا رښتیا دي. او دا پرشتیا ورته ویم دا پرشتیا کافران دي. او ته چې وی چې مسلمان ته کافر وي نو زه یم ته خو کافر ته مسلمان وي. ی مسلمان ته کافر مو وایا، نو ته کافر ته مسلمان مو وایا ګان. خدای وی دا پرشتیا کافران دي. او ته په شک کې نو چې د خدای په کلام کې څوک شک کوي دا مسلمان پاتې کیدی شي. هاي وی اخراج د مؤمن د ملت نه کفر دی.
وی پورا کا قاعده. او ادخال د کافر په ملت کې دام کفر دی. چې اوس کافر اوس هلکه ته تور صادر په سپین صابون وینځې دا سپینی کافر ته دې پړې چولې اسلام ته راکاږي او راکاږي او راکاږي. هلکه چې خدای کافر کړي دی، قرآن کافر کړي دی، نو خله خو دې نه ماتېږي، خو کافر ورته وویږه. زه ورته کافر نه ویم نو څه ورته ووایه؟ څه ورته ووایه؟ هاي 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 څه پوه شوي په خبره باندې کنه. الف لام میم الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې معنی باندې خپويږي. سمانه بکوي الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم. اوس چې چرته د حدیثو کتاب کتلو درته حواله راغه چې صحابو نبی له سلام طویل چې الله ورسوله اعلم، نو دا ټریننګ سنټر دی ما درته ذهن جوړ کو. اوس هغه و حواله و باسه ما غوښ په ګو در کې ته یو 1500 ته ورساو بس مخې ته وړه دوره درته پرته ده، غټه پرته ده، ذخیره د حدیثو کتب الحدیث بګوري. بس ما درته ذهن جوړ کو چې الله او د الله رسول خپويږي. دا خبره کول کفر نه دی، شرک نه دی، د صحابو आवाज دی. اوس چې چرته ګوري رو باسه حواله و باسه بیا دې د رسول الله دشمنانو ته پیش کوي. به ذالک الکتاب، ذالک مبتدا الکتاب وی خبر، او بعضی وی چې یاره موصوف صفت دا مبتدا شو، خبر مقدر دی. کتاب د کتبون نه چې ماخوذ کی په معنی د جمع سره راځي، زم سره راځي. دیو جنا لخر تا سوی کتیبه ورته وی. کتیبه تفسیر مظهری د لیکلی دی، هغه کې خلق راجم شوی کنه. نو ذالک الکتاب موصوف صفت مبتدا، ذالک المجموع المذموم حق ثابت خبر ورته مقدر. دا مجموع دا مذموم کتاب دا حق دی او ثابت دی. پوښ په خبره باندې ذا اسم اشاره ده. زال او الف چې یو ځای کې ستې جوړيږي اسم اشاره. د دې ابتدا کې ها لګي هاذا هاذا، او اخر کې څه لګي لکه اخر کې دې سره کله کله الحاق د ضمیر د مخاطب راځي ذالک، او دا لام دا خو د بعد د پاره ورکی واقع شوی دی. دا خو دال په بعد باندې یو اسم اشاره د قریب د پاره ده هاذا، یو لک د متوسط د پاره ده ذاکا، او یو د بعید د پاره ده ذالک. نو دا کتاب خو قریب هو کنه، هغه د بعید اسم اشاره دی قریب ته ولې راځي شو. ډیر په آسان الفاظو کې مې پوي کوي. نو قانون او قاعده زکه چې کلا اسم اشاره د بعید قریب تراجیش عظمت شان مرادی. سم مرادی عظمت شان دی مرادی. امثله ثلاثه د قران پرانا کې ووري. اول نمبر دا مثال ذالک الکتاب، دا کامل مکمل عظیم الشان کتاب. عظیم الشان د عظیم الشان معنی بږي. د کذالک اسم اشاره د بعید د پاره د عظمت د کتاب راغلی ده. دا کامل مکمل عظیم الشان کتاب چې دی لارې بفیه نشته شک پد کې. دا خو یو مثال شو. دویم مثال زلیخی بیبی باندې څه کړیو؟ د مصر زنانو خندا ورپسې کړی و چې د یو د کنعان نه یو غلام راغلی او داغه محبت د زړه پردو ته کوشوي قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ناغي 50 د غټایټو د مشرانو افسرانو زنانه را دعوت کی، او چې هغه را دعوت کی یوسف علیه السلام سجو کړي او هغه خمو مزین کړي. وقالت اخرج عليهن، د زنانو باندې روزلک تیر شدی مخې ته. فلما رأينه، کله چې د زنانو اولیدو دي اکبرنه ډیر غټي وګڼلو.
وقطعن ایدیهن او ګوتې ځان ته پرې کی هغه چې جام نه در تشلی او وخت کی هغه وی ګوتې تلان دی پریوته وی او وی ټول وی سبحان الله د معمولی زخمی کړي وی دا زخمی شوی دانه چګینه د بیغه سره د اډو کو پرې کړي وی وقلنا حاشا لله دی ول چې الله لره پناه ده ما هذا بشر دا خو بشر نه دی ان هذا الا ملک کریم دا خو عزتمند فرشته ده مسئله خر روان دي شو قالت فذلكن الذي د بعید اسم اشاره راځي کوي ولی عظمت شان د یوسف علی السلام مراد دی دا غازی مشان حسن والو لمتننی فیه چې د دمینه کې تاسو ما باندې ملامتي ویلا دا دویم مثال فذلكن الذي لمتننی فیه دریم مثال تراشه ذالک پرنګ تلکو هنالک دا اسم شرید بعید دی توسل بحث بچیړو ال عمران کې ان شاء الله توسل اقسام وغیرہ زکریا علیہ السلام د مریم بیبي کمرې ته ورغه هغه بالا خانه کې بر اوسېدله قصه براشي ال عمران کې تفصیلی هغه سره د موسم نه بغیر می وجات مندل ودا دي د کمک او ورته ودا خو من عند الله د الله د دربار نه ما ترازی الله سوی هنالک اوسال ته ولاړ دی توسل مکانی دی دا مکان کې ولاړ دی قریب دی الله وی دا غازی مشان دربار د مریم بیبي کې دعا زکریا ربه دعا غوښتا زکریا علی السلام د خپل ربنا توسل مکانی دی ته وی کله کله خزی کې دعا کول یره د ازې برکتی دی د نیکانو په خوا کې کوم توسل مکانی دی التب ان شاء الله بحث کو پوښوي کنه نو التم هنالک د عظمت شان د پاره راغلی دا د اولیاء دربار ته به د شرک اړې نه وي د کفر او د بدعات اړې بنوي دا عظیم الشان دربارونه دي قران دا وای دا عظیم الشان دربارونه دي ذالک د عظیم الشان کتاب ذالک الکتاب او د عظیم الشان کتاب لا ریب فیه ابن ابي حاتم د ابو درداء رضی الله عنه روایت نقل کړي لا ریب فیه لا شک فیه شک ورکی نشته دی تفسیر مظهری لیکلی دي چې دلایل دومره واضح دي چې سوچ ورکی وکي نو شک ورکی نه پاتې کیږي بس ورسېدلې او دې کې دا هر یو جمله علاهده ځان تراغلي دا او عاطفم پکې نشته دی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دا هر لاحقه جمله د سابقې د پاره قاضي سیبوی دا تاکید واقع شوه دی دا تاکید واقع شوه دی او وی چې چاویری دی چې یاره لا ریب فیه دا خبر دی خو په معنی د انشاء دی سمانا لا ریب فیه لا ترتابو فیه شک پکې مکوي او کته وی چې قران کریم کې خرازی دل ترا غلا ریب فیه شک پکې نشته او چې مخ کې لاړ شي دو پانی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا کله مما نزلنا بارکی په شک کې یی نو پته لګي چې شک خو پکې و چا پکې کړي دي شک خو پکې شته کنه او دلته وی چې لا ریب فی شک پکې نشته نو دا که ظاهر ته ګوره غو تعارض لازمیږي وی تعارض نه دی تناقض نه دی تناقض د پاره سو شرطونه دی لکه اته هغه وحدت د موضوع د محمول غواړي دلته وحدت د موضوع د محمول نشته دی خبره باندې پیږي کنه دوی مداد چې لارې وفيه دې کې شک نشته دی په نفس الامر کې واقعیت کې او الته وان کنتم فی ریب چې هغه شک کول او هغه سره د قیام د دلایل او د براهین او قاطعو د حجج یقینیو هغه شک کولو او څوک چې سره د قیام د ادله او د براهین او د حجج شک کوي هغه شک په منزلی د لا شک دی د لا ریب دی هغه ته سره اعتبار نشته دی ذهن دې فکر کوي کنه ذالک الکتاب دا کامل مکمل کتاب لا ریب فیه
نشته ده هیڅ قسم شک او شبهه پد کې او مسائل د کې او پدې کې چې دا نازل من عند الله دی. او دلیل دا دی چې هدل للمتقین یعنی از هوا ذکر دا هدایت دی د متقینو د پاره. هدن مصدر دی او مصدر محتمل احتمالات و سبعوی، مصدر معلوم، مصدر مجهول، حاصل بالمصدر معلوم، حاصل بالمصدر مجهول، مصدر مبنی للفاعل، مصدر مبنی للمفعول. پیگی کنه پیگا لگی دلتا مصدر مبنی للفاعل لے ہادن لار خود ان کے دے ہدایت کو ان کے دے للمتقین متقیان ہوتا. تا ہدایت دو معنی گانی دی شرح و تعذیب کی بتا سویلی اراءت الطریق ایصال الی المطلوب. باری تعالی بارہ کی کم معنی مراد دا ایصال الی المطلوب او دا اللہ دا نیکانو بندگانو بارہ کی لار خودل وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یا رسول اللہ ام ته ہدایت کے لار خینی غلارتا اراءت دا صراط مستقیم کے خودن دا صراط مستقیم کے. او متقین چی کم دینو دا جمع دا متقی دا جمع مذکر سالم دا او حالت جرید دی پیا ما قبل کسری سری دلتا یا ما قبل کسرشتا کن اولام حرف جر پی داخل لے کن جمع دا چاشو دا متقی دا او متقی مشتقی دے دا دا یو بل لفظ نه جوړ دی او دا مشتقی دا معرفت دا پار دا مشتق منهو دا مبدی معرفت نه لابودی وی مبدی تقوا دا تقوا ستوي نو تقوا دی توي عبدالله ابن عمر سے وای چې ځان به د چانه خیر او غوړه نه غني دا تقوا ده. پوه شو په خبره باندې. او شیخ سے بدروح المانی په حواله په ډیر ښه الفاظو د تقوا دا تعریف کولو بے الله یراک مولاک ہے سنهاک ولا یفقدک حيث امرک. چستا مولا تا اغزه اون ګوري چې کم زینه منع کړي او اغزه ورته غیر حاضر نشي چې کم ذکی د حاضرې درته امر کړي. دا تقوا ده. دا تعریف چا کړي؟ روح المانی کړي. ډیر ګڼ اقوال پدې د تقوا په تعریف کې مفسرینو ذکر کړي دي، وخت نشته دي. ازالة الجهاد عن الفساد د شیخ صاحب شهید علیه الرحمت هغه جهادي دوره خاطر ګل مولوی صاحب هغه تحریر تراوسته ده د کتاب په شکل چاپ شوی ده. ازالة الجهاد عن الفساد دا غي نامه ده زموږ مکتبه کې شته دي لاندې عزیز الرحمن صاحب سره. هغه کې د تقوا مستقل موضوع ده. دیار لس موضوعګانو باندې مشتمل کتاب دی او ډیر کمقل او ساده مولا او طالب به چې هغه بدا نه لري. د جمعې د تقریر د پاره د علماء مجلس کې د تقریر د پاره علمی موضوع نو دیار لس موضوعګانې په کې د شیخ صاحب علم چانه پړ. د تقوا موضوع په دغه کتاب کې څه بهترین طرز کې چړې شوی ده، بهترین طرز کې. نه چې مال عزیز الرحمن سے پیسې راکړي چې زما د کتاب تشریح او اشاعت کوا دومره شوم دې تر اوسه یو کتاب نه دی راکړي نو پیسې وسې شي. پوه شوي په خبره باندې ځان ته والی تاکید سره درته وایم. عوامو ته ورکوي، مقتدیانو ته ورکوي، بیبیانو ته ورکوي. دیار لس موضوعګانې دي دومره اصلاحي خبرې پکې کړي دي حیران بشي حیران. داغه علمیت، داغه حکمت، داغه برکت اچانه پټ دی. داغه هر خبره چې پسرو زرو باندې لیکل شي نو دا حق پیدا نشي. دومره قیمتي داغه خبرې وینو. نو غرض مې دا چې تقوا کې کزه پوره ورکوزیږم او بیا منکیږم نه او زه هم ملایم کنه سنا زه خو بوایم یو غنټه دوه پکې کومه خبرې ولکه کبیام ډیر غواړي نو بیا غزه وګورئ، بیا غزه وګورئ.
اوس تقوا لغوي معنی خو بلا ډیری شوی دي پدې زبان روح المانی خازن مظهری بغوی سراج المنیر قرطبی تفسیر کبیر ستړې بدی کې ستړې چې لغوي معناګانې دي څومره ذکر کړې دي جلالین دی محشی جمل بس حیران بش مفسرین دی الله دې جزای خیر ورته وي تقوا بیا په دوه قسمه ده یو توي تقوا ظاهری تقوا او بل توي تقوا باطینی ظاهری تقوا چې د ظاهر د شریعت د بدن سره تعلق لري ظاهر د بدن سره تعلق چې لري دا ظاهری تقوا او هر چې تقوا باطینی ده هغه د قلب سره تعلق لري مشکات دواړه جلد راک اوس دا چې باطینی تقوا چې د قلب سره تعلق لري ځان نه وي کنه چرته قران او حدیث کې راغلي ده نظام نه ان شاء الله مونږه خبره نکو تدې ذکر په قران او په حدیث کې راغلي کوم ځای راغلي قران کریم کې شرط راغلي ځان سره ولي کوي سورته حج آیت نمبر 32 ومن يعظم شعائر الله او څوک چې تعظیم کوي د الله تعالی د دین دنه فإنها من تقوى القلوب نو دا تعظیم ناشی دی او دا علامه ده او د دینه پیدا کیږي تقوا د زړونو تقوا د سشي د زړونو تقوا د دینه پیدا کیږي او دا د زړه د تقوا څه ده علامه ده او مشکات شریف کی حدیث موجود ده چې نبی رسول الله 3 ځل سینې تلاس نسی 3 ځل او مبارک وي چې تقوا ها هونه تقوا دلته ده او اشاره شرط کوي رسول الله مبارک اشاره سینې مبارکی ته کوي ترا کدا غول چې دا دی 444 صفحه مشکات دویم جلد 444 صفحه اون خبره کوو د کتاب په حواله به کوو ان شاء الله ها صفحه نمبر 444 جلد نمبر 2 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی لا یظلمه ظلم بپینک ولا یغزله عمدا سے بین پریدی بلکہ مدد باور سره کوي ولا یحقره سپک باور تنګوري التقوا هنا نبی علیہ السلام یتقوا هنا تقوا دلتدا ويشير اشاره به کولا الى صدري 3 مرات 3 مرار درې ځلې سینې ته اشاره وکړه تقوا دلتدا اچې دلته تقوا ده چې د قلب تقوا ده کوم یو ده سورته حج ذکر کوي ومن يعظم شعائر الله سوک چې تعظیم د الله تعالی د دین نه وکیا فإنها من تقوى القلوب دا غ تقوا ده او دا شا کې ده دا اهل سنت والجماعت کې ده لکه تعظیم د الله د دین نه خصوص کوي اهل سنت والجماعت کوي ها تعظیم پورا تفصیلی بحث هغه پرون مونږ کړو کنه تعظیم بالاستقبال تعظیم بالقیام تعظیم بالتقبیل تعظیم بزیارت ویلی مو کنون ویلی تعظیم بالمحبت تعظیم بالتبرک داغي وضاحت مونږ کړو د الله په توفیق سره او شاعر الله دو درې نه دي چې کنه بس دو درې یاد کې وې شاولی مولوی سبدالی کلی شاولی الله سبدالی کلی چې سرفراز خان صفدر صاحب وای چې بشار الله د غسلور دی ک پنځه ذکر کړي استفسارات اول جل کې ما په اخر کې کرخ راخ کلی دي
د قربانه سنډا ته خدای سوې شاعر الله 36 آیت سورته حج والبدنا جعلناها من شعائر الله د قربانه سنډا مونږ د دین د نخونه ګرځولې دي عام شاعر الله دي ان الصفا والمروه من شعائر الله مونږ آیاتونو قرآن او حدیث پیش کوو کشف النور اصحاب القبور کې د علامه شامی استاد عبدالغنی نابلسی لیکلی دي دا اولیاء انبیاء علما د اولیاء مزارات دام شاعر الله دي الک ذهنم پکار کوي کنه کوي الحدیقه الندیه شرح الطریقه المحمدیه داغي اخیری جلد کې تو ګوره یو رساله بده لګیدلی کشف النور عن اصحاب القبور کشف النور عن اصحاب القبور دا علامه شامی د استاد صدرکا رساله ده هغه د اولیاء مزارات هم شعر الله کې داخل کړي دي جمعتون هم شعر الله دي مدرسې هم شعر الله دي کتابونه هم شعر الله دي چې الله تعالی ور باندې پیژندل شي داغه د دین نخه دا شعر الله دي بس شاعر جمع د شاعری وغه علامه ده کنه علام دین الله نخه د الله تعالی د دین انبیاء الله د الله د دین نخې دي کنه دي جمعتون د الله د دین نخې دي کنه دي پټکه شعر الله کې داخل دی ګیره شعر الله کې داخله ده الک ذهنم بیکار کوي کنه کوي نو دغه باطینی تقوا ده او دغه قلبی تقوا ده او دغه مطلوب او مقبوله تقوا ده او په دې اهل سنت والجماعت مشرف دي و بیان ته خدای تعالی پورا خلاص کړی دي پنځ پیریان ته خدای تعالی پورا کنګال کړی هغه بیم ورکی نشته هغه تبزدا خای توتیان دی بس توتی چوری خوري او دا بدعت او دا شرک دا بدعت او دا شرک پنن زمانہ کې کوم معتزله ګوري او دا بریتور او دا پکولونو ولانی دا کوک پکول چیخي او دا بریتونه در تفریخ دا پاک معتزله دي خالص معتزله دي دا اوس دلته د متقیانو پنځه اوصاف جمیله حسنه حمیده وانک خبیر لا مشاهده فی الاصطلاح ته پوی چی اصطلاح کې بخل نشته چې سنم ورکه ورته ورکوا اوصاف جمیله ورته وي اوصاف حمیده ورته وي اوصاف حسنه ورته وي اوصاف کمالیه ورته وي استاخ وخدا دا ټریننګ سنټر دی ګان دا نه چې د لکيري فقيري چې بس شاه ویل چې اوصاف خمسه ذکر کیږي بس تا هغه د قران ټکی وګڼو دا غینه بغیر بل تعبیرم او زړه درته وی بل تعبیرونه کې نه نه کم خط تعبیر دی خوخه دا غنه خط تعبیر پیدا کړ دا قران دی پوښلې په خبره باندې دلته څو صفات ذکر کیږي 15 صفات بچے یو صفت ورکه ذکر کیږي و مما رزقناهم ينفقون او بازه دا غسنا چې مونږ دې ته ورکړې دي خرچې به نه کیا خیرات کول خیراتونه کول دا د متقی چې قران ورته هدایت دی دا دغه علامه ده یو صفت سره صدقه او خیراتونه بکې دا چا علامه شو د متقی او دا علامه چې کم دی یواز دلته نه ذکر تاسو راوړو قرآن کریم سورۃ آل عمران 134 نمبر آیت راوړوي قرآن کریم سورۃ آل عمران 134 نمبر آیت راوام رولو اللہ تعالی فرمائی وساریو جلتیو کیلا مغفرتنا بخششتا من ربکم د جانب اغا مغفرت درب چې د جانب د رب کریم ستاسینه و جنت نوغه جنت تجلتیو کې يردها السماوات والارض چې داغي غزانه او داغي پلنواله پشان د پلنواله د اسمانونو د زمکه دي او عدت چې هغه جنت تیار کړي شوی پروت دی تیار کړي شوی دی صيغه د ماضی مطلق للمتقین دا متقیانو دا پارا متقیان سوق دی شرعی تعریف اور الذین دا کسان ينفقون خرچی بکیا فی السراء والضراء
ترجمه ورا تفسیر کبیر نه، ترجمه ورا تفسیر سراج منیر نه، ترجمه ورا تفسیر دالوسی نه. کبیر سراج منیر آلوسی. الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في حالة السرور والاغتمام. هغه کسان دي متقیان چې د خوشاله او د غم په دواړو حالتونو کې خرچي او خیراتونه کوي. خوشحالي خو پیژنې کنه، ماشوم شي حقیقي خوشحالي ده کنه، کویدنی وادي صلحي عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم وی اخترونه دا د خوشاله مقیدی او غم چې مړ یو شي سورز غم پکار دی. الله وی چې خوشاله او غم کې خیرات کوي درې ورځو کې دنه دا متقیان دي. متقیان مو پیژند خیرات بکای. قران وی کزدان نه لګی آیا راواله دا تفسیر کبیرو روح المانی او قرطبی او سراج منیر وګوره دا تفسیر کبیر دی. سویم جل خو آل عمران برالی په کې پرې نماز دا کې وګوره زدا الوسی وګوره الوسی وګوره دریم سپاره ده کنه سلورم راواله دریم او سلورم راواله. خبره وکاو د تفاسیر په حواله به کوه، کتاب نه به کو، د قران او د حدیث پرانا کې به کو، ځان نه خبره نه کو ان شاء الله. ٹھیک ده کنه. نو ما استاسو په خدمت کې د غدودري تفاسیر او حواله ورکا. دا ګوري اول تفسیر کبیر دی، خیالم دی. فصفة الاولى قوله الذين ينفقون في السراء والضراء وفيه وجوه فذيك دير وجر وادي. الاول ان المعنى انهم في حال الرخاء واليسر والقدرة والعسر لا يتركون الانفاق. د غریبه د مالداري د قدرت او د سختۍ په حالت کې وصدقې نه پریدي. وبالجمله فسراه والغنى حاصل د دې ترجمه ده. سرا مالداري ته وي والضراه والفقر. او يحكي عن بعض السلف انه ربما تصدق ببصله. سلف کی راضی چې هغه به خیرات نه پرې خودو، کله کله به پیاز اوګه چاله ورکه خو خیرات به کول. وان عائشة رضی الله عنها انها تصدقت بحبة عنب. هغه د انګور په یو دانه صدقه کړي وخو کوله. والثاني دویم توجیدا ده ان المعنى انهم سواء كانوا في سرور او في حزن او في عسر او في يسر. کدی خوشاله کی او په غم کی، په سختۍ کی او مالداري کی. فانهم لا يدعون الاحسان الى الناس. خلق سره احسان خیرات خیګنا دا په غم کې نه پریدي. کمړې شوی پلاری مړی اول ورځي بیا هم د فقیر سره احسان کوي چې هدا خیرات واله. د سینې وجې د مړی کور کې درې ورځې لګي ناروا دي. هغه متقیان نه دي کنه. هغه باندې هغه دویم مرتبه کې دغه اپریشن سره روان دي ان شاء الله. نو دا تفسیر کبیر دریم جلد او صفحه نمبر 366 دا خپل زی تور سوځوي. تاسو هم جل واغستو سلورم راواله تبوزو ال عمران تبوزو په خبره پوښوي صفه مولي کله سلورم بیا دلته یا بدلته چرته پوښتو وردا وای کنه دا بیا با دلته سلورم ولې نشته یا دا څه دی اسماعیل مولوی صاحب ته ساجيبه سړی وخته یا
اذان سره ولي کې تفسیر السراج المنیر. تفسیر السراج المنیر علیکم لیک او جیل ځان سره ولي کیا اول سویم جیل بلی کئی اول بلی کئی. صفحہ دان سرولی کے 284 صفحہ 284 الذین ينفقون فی السراء والضراء اے فی العسر والیسر پسخت وسانے کی و اویل احوال کلها یا پر طول احوالو کی نو طول احوالو کی دا غم حالت راغو کرانغو اذا سڑے مڑ شدا یو حالت دے کنه دے لأن الانسان ځکه انسان لا یخلو ان مسر او مضر د خوشاله او د ضرر نه دی خالی نه وي. خلی چنګي چنګي مکو یلک الا یخلون ان حال ما بانفاق فیو حالت کیم دی د صدقې نه سکی یلکا اومدسي پاتې کیږي نه. دا سراج منیر 284 مولی کله 211 مولی کئی الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فدي زبان دی وی يعمون الاوقات والاحوال بالصدقه لحرصهم على الخير. دی تمام حالاتو کې څه کوي لکه صدقه عامي لکه پنه کې باندې حرصتي اور وخت خیرات کوي. وګوره الله وی الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار شپه او ورځ دا مړی چې مړی خو یاد شپې یاد ورځي نو الله غو شپه ورځ یاد کړی دا کدا مړی دینه باري غزب انفاق نکو او سرا وعلانیه پټي اخکارا خدا غدوه حالتونه دي نو الله خدا سي نو کېد نه لګي چې الا فی یوم الاول والثاني والثالث د سیویل دینه نو چې الله دا نه دی ویل دین او د يهودي بچیا د هتتون نه د هنتتون ته څنګه جوړي دا قیدونه ورکی ته څنګه را منډي اوس قرطبی دې پیدا نه کو خدا دې روح المانی خ صفه عبارت دی سلورم جل 58 صفه ازبیا روح المانی سلورم جل 58 صفه علیکم لیک وایم روح المانی سلورم جلد 58 صفحه ګورا الذين ينفقون في السراء والضراء اي في اليسر والعسر قاله ابن عباس وقيل في حال السرور والاختمام فحال د خوشاله او د غم کې نو د غم حالت کله غو چې مړې شوی غدري ورځې بغم کې اخو د غم اجازه نشته دی نو چې دا غم په حالت کې صدقه کوي الله وی متقیان دغه کسان دي. نو اهل سنت والجماعت شو کنه شو الله تعالی تعظیم هم داغي په قسمت ور رسول دی تعظیم د شاعر الله او د غم او د خوشاله په دواړو حالتونو کې صدقه کول دا الله تعالی د اهل سنت په قسمت ور رسول. نو ځکه بابا وی د ازل پورس د برخو جواری وا اے رحمانا چا غټلی او چا بیللی دی بیللی دا او اهل سنت څه کړی دا لکه غټلی عقل پریږدا بخت غواړه اے رحمانا عقل مند بختور غلامان دی. اهل سنت بختور خلق دی عقل جنگي دیم غرق کلاغو شیطانی عقل جنگي را جنگي مونږ بختور یو ازلی بختور یو. نو صدقه د چا صفت دی خدا ګوره قرطبی وره الجامع لاحکام القرآن سلورم جلزان سرولی کئی الذين ينفقون في السراء والضراء وهذا من صفة المتقين. قرطبی سوئی
ودا د متقیانو صفت دی الذين اغه متقیان اعدت لهم الجنه چې هغه ته جنت تیار کړي شوی دی او بیا وی السراء اليسر اسانی مالداری والضراء العسر غریبی او تنگی قاله ابن عباس والكلبي ومقاتل او ګورا وقال عبيد بن عمير والضحاك السراء والضراء الرخاء والشده مالداری او سختی ويقال في حالة الصحة والمرض وقيل في السراء في الحياة وفي الضراء يعني يوصي بعد الموت ځن کدن پټیم کی وصیت کی وقيل في السراء في العرس سراء ستوي عرس ودونو کی خوشالو کی والولائم ولیمو کی وفي الضراء في النوائب والمآتم ماتمونو کی او مصیبتونو کی او غمونو کی قرطبی وای الک زین به قرطبی وای في السراء في العرس والولائم ولمو ودونو کې دا خوشحالي شو وفي الضراء في النوائب والمآتم ماتمونو کې ماتم کې مړو کې غمونو کې نو ماتم بسوره دي کې غم بسوره دي کې آیا کنه شیاګانو غوندې بټول مرزان ویراوي نو دا ماتمو کې او د درې ورځو کې دنه چې خیرات کې دا متقیان دي او د دې صفات هم دغه دی جنت دی ته جوړ کړي شوی دی او نن سبا به درته سوي دا فلانی مفتی صاحب لیکلی فتاوی امدادیه دا فلانی لیکلی فتاوا اشرفیه او فتاوا رضویه او فتاوا وهابیه او فتاوا فلانیه ای شرمېدلو دلی کلی د مړی کور کې درې ورځې خیرات نشته او دلی کلی دا ول ناروا دي او دلی کلی دا ناروا دي او دلی کلی دا حرام دي قرآن پیش کومه قرآن پیش کا حدیث پیش کومه حدیث پیش کا د قرآن مقابله کې ماته د انډیا او ماته د تاکال او ماته د گنج او ماته دیر کلونه باندې چې ورشي گنج ته کنه نو ماته دغه مولیانو د ثوابه او د سیپنو او دغه مولیان ماته دا پیش کې مړه شرم پکار دی مړه د قرآن مقابله کې قرآن پیش کا پوښوي الک ځان نه وی کنه کتابونو په حواله لګي آیا هاي 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 ما وقتی صفونه ویلا اسماعیل مولی صاحب صفه ورته وای سفرو با ورته وای شاب یا قرطبی دې سلورم جلد صفه درته وای قران کریم د چا د پاره د چا د دلیلونو ډک دی ندی خلکو د پاره په کې دلیل شته نه صرف څه کوي تحریف نه کارلی 202 لمس سلورم جلد 202 صفحه دا غزان ته خبره ده چې مون سره بعضی اهل سنت به حسد ساتي دي ګان خپل د خیر نه محروم کیږي دا دلیل خپل مرته نه دی یاد او نه ور باندې پويږي ډیر د سشتا او مون سره حسد هم سادینو تیاره کې به پاتې څوک چراغ نور او برکت بال ان شاء الله دلایل میدان لګیدل دلایل بوري نو تقوا دغه شی دی صدقه وکي تقوا نه بغیر والله کا ولایت ملويږي چې تقوا درکینی د تقوا چې دا مبدا د متقی ده د متقی علامه صدقه ده نو چې دغه تقوا صدقه کول لرکینی ولیم نشه جوړېدل کله وې دا سلوختی چاره واستي او کله وې دا دیندوانو رسم دیو کله وې دا ولی ورځ خیرات چاره واستي زه د علماء عبارات او حوالجات او دلایلم لرم تحتوی لیکلی د مړي کور کې او ورځ خیرات مستحب دي حدیث وروړي د اول شپې تیرې دون مخ کې خیرات وکي جلال الدین سیوطی صحابو کې ومړې وشو او ورځ به اعلان دي باندې ورپسې خیرات کولو علامه طاووس تابعی په حواله د لیکلی تاریخ ابن کثیر البدایه والنهایه لیکلی چې ابو ذر غفاری سے پسې د اول ورځ خیرات دغه بیبي کړو عبد الله ابن مسعود سے سره د ملګرو خوړلې مشکات دویم جلد باب الکرامات کی حدیث نمبر 9 د عاصم ابن کلیب رضی الله عنه ذکر دی چې نبی له سلام د اول ورځ خیرات په خپل ناس ته ورغله او دعوت قبول کړي دی وی دا مشکات والا دروغ ویل دي ابو داود حواله ورکړي دا ال تدانه وی چې فاستقبله داعی امراته ال توي فاستقبله داعی امراتن دی امراته نه دی نو ته مرقات او نور وګوره د مشکات د ابو داود نسخه متعدد وي
مشکات والا چې کوم نسخه کتلې دا غي کې امراته راغلي دي چې په کوم مړی نبی له سلام د جنازي مسکړې دا هغه مړی کور والا حضور صلی الله علیه وسلم ته په لار کې کسو درول چې دې زما د خاوند د جنازې نه واپس راشي سیده راول اجرې ته ما خاوند پسې خیرات کړي چې هغه وخوري نبی له سلام راغله خیرات تناسته صحابه ورته ناس دي یوه دا حرام خوري دا یتیمانو مال له ودا حرام خواري دي دا نسبتونه چاته وک رسول الله مبارک ته وک کو نه ک صحابه ته وک کو نه ک نو دا مولیانو د عبارات مقابله به د مولیانو په عباراتو کومه او اول رحله کې به د قرآن او حدیث مخې تقدمه او د نو بار دا مطالبه کوم چې قرآن پیش که حدیث چلم د آیات کوي په صدقې چې مناظره راغله ورته ویل کې اتفاقی کتاب قرآن دی که توس راته د دیوبندیانو د بریلیانو د وابیانو د شاعتیانو کتابونو او رسالې پیش کې ناغي کې بس کې در سره زی اختلاف کوم اوسه کې به اختلاف کې د اختلافي کتابونه بلری کومه د اتفاقی کتاب قرآن براوالو امیانو څنګه مخه د په قرآن نه خیرات ثابت کو دا مولا به خیرات نه نفي کې زبې قرآن د قرآن نه نفي ثابتای او زبې د قرآن نسبت درته ثابتومه تی بیا دې منډو ته ګوره در پسې بیا دومره د اخیر زمانی فتاوی وروړي دی لیکلیو کې دا اختلافي دي مړه کې دا التا د انډیا مولا انډیا سره غوځمون د پخوانه نه لګي د سن 65 خبرې مور سره پاتې لري کې انډیا مولا لري کا د انډیا مولا قرآن پیش کو چل مجھے یاد کو دعا کی وسیلہ کی علم غیب کی استمداد کی په هر مسله کې قرآن زمو سره دی و به ری که پورا مکمل شو پورا قرآن کریم تاسو ما سره ختم کا بیا ودانه وی چې فلانه فتاوی خدا لیکلی وغي خدا لیکلی قرآن هر څه حل کړی دی کنه هر مسله به درته قرآن کې ثابته کم درته به قائم شک به دی ورکشي پرېږده چې هغه فلانی حاشیه کې لیکلی دیو ما لابد منه لیکلی دیو فلانی لیکلی او دلی لیکلی مړه پرېږده دې جولې ته وګوره د خدای خاطر وکیا قرآن درته پیش کوم قرآن یا اولی کی ځان سره سورۃ یونس آیت نمبر 62 او آیت نمبر 63 اولیاء سوق دي خیراتون والا صدقو والا دا اولیاء دي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تقوا وک ایمان به وروړي ضرورت د دین به پورا منی ایمان کم دی ایمان تاسو د نبی رسول الله نشي وکنه مل ایمان ان تؤمن بالله وملائکته پورا منته بالله به منی دغه ولی دیغه دانه چې پندو کې منډو کې تړلی و الله نه د کېدو مخلوق نه ایمان او یقین کټ کده نه کېدو یقین او دا اولیاء دي د خدای دشمنانو ته د خدای اولیاء الټه غوندي خبره روانه ده الټه خبره ده کنه ده الله وی اولیاء هغه کسان دي الذين امنوا ضروريات د دین بټول من ایمان به راوړي ایمان نبی رسول سلام په خپل خلا جبرئیل علیہ السلام ته چې د انسان په شکل کې راغله وغه ته بیان کړي کنه پورا منته بالله چې مانی دغه ایمان دی پورا منته بالله څوک مانی الګه دا اولیاء دي مړه سوالایت عامه باندې مشرف دي سوالایت خاصه باندې او بیا سوی وکانو یتقون او همیشه تقوا وکي کانه چې مضارع باندې داخله شي سور کې لګ ماضی استمراری ګرځي کنه او همیشه تقوا والا خلق بیان او تقوا سوا ينفقون في السراء والضراء نو خیراتون والا اولیاء دي دا چې خیرات پس راغستی کنه کله وی چوری نه منمو کله درته وی صدقه نه منمو پاغه نه ګمان درته راته ویږي دې پټ معتزلی فقوانی معتزله کما قالو هغه به د یو انسان عمل بل ته د سره فایده نه ور کوي د سره نه د اول منم نه د دویم منم نه د دریم منم د کال 360 ورځې دی په یوم نه منم نه ور رسیږي هغه بدنام شو چاویل دا کافران دي چاویل گمراهان دي
حسن بصری صاحب د دې مشر د مجلس نو او شړلو مشرې پاسوزه اعتزل عنا اخو دې په شرمونو شرمو بچی پاتې وغي ویل چې والله دا خو کیسه خرابېږي کله چې ښکارا انکار کوو کنه چې یوم نه منو یو ورځ هم نه منو خو مونږ هم شرمېږو دا خلک خو چې دا معتزله دي راشه پلره راتوشه میټینګیو کو ثوابه کې سیپن کې نجد کې تاکال کې دیر کارونه باندې گنج ته چې ورشه دالتا نو گنج مولا او تاکال مولا او دې سه وسوک میټینګو کو دسه بوایو چې مونږ صدقه منو ایصال ثواب منو ورش تاکل پکې نه منو ومغه خبره وي مړه خامخه چې خیرات کوي ورس خو بخامخه ټاکی ورته نو مغه مشران روحونه ورانه پسې جن کې خوشاله خبره به مغه کو قراتوی کو په پناګومان ورته صدقه څوک نه مني صدقه به میا څوک نه مني زه خیرات منم او مړه نو دیک سره پخې او جمعه ته صف والا غنه او داو که کنه وغه کنه دا ته چې دا دی زین روان شو دا گاڑی ډکیو چلو اجتماع کو چلو دا 25 لک ځای دا چې روپے راځم کی 25 لک روپے جمعه ته ول نه ورکو دا جمعه باره کې مشورې دي صدقه ولا ته ورکوي هاي جمعهتون په نوم باندې هم دنیا غرق کړه جمعه ته چاندي په نوم باندې هم دنیا غرق کړه یره وی تخصیص نه منم ورسېدی او بیا درته سوي یره وی د یتیمانو مال چې پکې راشي وی دا نه منم دا ټول بانی دي د یتیم مال نه صدقه مونږ هم نه منو دا بالغ به کوي د خپل مال نه به کوي او کله درته وی دا 3 ورځې مکوا او سلوختي ولې کې یو سلوختم وک کنه یو کم سلوختم وک کنه په سلورمه وک کنه د جمعې د شپې نه منم او ریدلم دي کنم دی ریدلی نو دا شي نه منم نو مغه معتزله دي خدا پناګومان راتو شوی دی پناګومان الیکه څه پوي شوی نو د ولایت د پاره شرط څه دی وکانو یتقون او د وکانو یتقون د متقینو صفات سو صدقه او خیراتونه وکړي او کومه په خوشاله او په غم په ماتمونو په ټولو کې به کوي په ماتمونو غمونو ودونو ولیمو ټولو کې به کوي نو دغه متقیان دي دغه اولیاء دي